نبی علیہ السلام د خپل مور قبر راغلی ولته ناسو داسې د مور قبر ته ناسو د مور د قبر نه لږ ښکته ناسو ښکته طرف ته لاندې طرف ته خپو طرف ته هغې ته نبي علیه السلام ناسو داسې یو جړلې د خپل مور قبر نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د مؤمنانو هغه کارونه ټول سر کړه که نه نو بیا یې لږه توجه دې طرف ته شوه چې الله جل شانه اوس زما په حال هم رحم وکړي زما په حال رحم څه مطلب دی چې زما والدین وفات شوي دي زه واپس مکې مکرمې ته رالم خو د خپلو والدینو یاد هغه زما طبیعت خرابوي یا الله زه د خپلو والدینو دپاره دعا وغواړم الله جل شانه ورته وفرمیل چې نه ته دعا د هغوی دپاره نشو غوښتی د هغوی دپاره نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ډېر بېسوره شو بیا یا الله زه د خپل هغه تسلی دپاره د خپلو والدینو قبر له تلی شم الله جل شانه له اجازت ورکړو لاړ شه بخاري مسلم شریف کی روایت ته لاړ شه بس اوس نبي علیه الصلاة والسلام ابوا ته راغی مدینې منورې سره بار یو علاقه د ابوا نبي علیه الصلاة والسلام مبارک هغه چې صحابه کرامو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره نبي علیه السلام فرمایله که دلته تاسو خیمې واچوئ خیمې خښې کوي څوک دا واقعه د مدینې منورې نه چې فتح مکه کې راتله په هغې کې ذکر کوي څوک د نبي علیه السلام په واپسۍ په دغې وخت کې ذکر کوي په دواړو ټکي څه نقصان نبي کریم صلی الله علیه وسلم لږ ساعت صحابه کرامو وفرمیل چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک چېرته غیب شو موږ په نبي علیه السلام پسې ګرځېدو نبي علیه السلام د خپل مور قبر له راغلی و هلته ناست نبي علیه الصلاة والسلام مبارک داسې ناست و که نه احتبا شکل کې داسې ناست و داسې د مور قبر ته ناست د مور د قبر نه لږ ښکته ناست و ښکته طرف ته لاندې طرف ته خپو طرف ته هغې ته نبي علیه السلام ناست داسې یو جړلې د خپل مور قبر داسې نبي علیه السلام چې څنګه په وړوکوالي جړلي وو که نه 50 کاله پسې هغه شانتې بیا جړل نبي علیه الصلاة والسلام په خپل مور بیا نبي علیه الصلاة والسلام مبارک هغه د هغه ځای نه راچوت شو راپاڅېدو د هغه ځای نه ټول صحابه ورته راغونډ شوي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک سر له راغی دا قبر دی که نه نو دلته و یا دغې طرف ته و بیا نبي علیه السلام راتاو شو سر له راغی د قبر نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه د خپلې مور قبر ته چې ودرېدو داسې وه چې اول لاندې خپو طرف ته ولاړو بیا چېرته بر سر طرف ته داسې ولاړو نبي علیه السلام او عامه طریقه د نبي علیه الصلاة والسلام زیارتون قبر زیارت چې به کوم نبي علیه السلام مبارک په داسې امام نووي رحمت الله علیه مسلم شریف کې لیکلي دي د مسلم شریف په شرحه کې چې دا قبر دی داسې رسېږي نه قبر داسې قبر نو دا قبلې سایډ دی نبي علیه الصلاة والسلام د قبلې طرف ته بیا د خپو سره ښی سایډ ته ولاړو یو قبر خوا کې چې ودرېدو که نه دا قبر دی دا قبلې سایډ دی د مړي دې طرف ته مخې که نه داسې صحیح ده نبي علیه السلام مبارک په دې ځای کې ودرېدو دې ځای ته خپو ته به نه ودرېدو سر ته به نه دلته او د مور د قبر وخت چې کله راغی نبي علیه السلام مبارک اول ښکته ولاړو بیا بر سر ته راغی انداز داسې پکار دی دې خبره مې پوه شوئ نبي علیه الصلاة والسلام مبارک بیا ودرېدو دغلته خپلې مور قبر ته ودرېدو که نه چې سر ته راغی صحابه کرامو ته یې وکتل نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمیل کاش چې زما مور ژوندی وې او زه د ماسپښین په فرض مونځ باندې ولاړ وې په کوم مونځ باندې فرض مونځ باندې جمع مې ورکولې جمع بیا زما د کور دروازه کلو شوې وه ما ته مور اواز کړی چې محمد ما ورته چې لبیک یا امه ما به ورته دا چغه والي